logical functions پر موږ یو څو خبرې تشریح کړې about logical functions ګوره logical function پر ما تاسو ته سمپل مثال درکو چې logical functions functions دي راغلي چرته کې وي یار logical functions functions دي چې هغه منطق سره تعلق ساتي او زیات کا logic هغه اوکاري او داغه نه پس ماته رزلټ راته راکی logical functions چې کوم دي سلور دي یو ته if function ویل کیږي بل ته and بل ته or بل ته not بیا if function مونږ وی چې دا if functions یو logical function دی چې هغه مونږ د condition د test کولو لپاره استعماليږي چې کله یو سو conditions test شنو داغه د test لپاره مونږ زیات کړ د logical functions استعمالو او بیا موږ خبره داسې وکړو چې دا لوجیک سمپل اف دا اف فنکشن درې قسمه دي درې ډولې دي یو ته سمپل اف فنکشن وي بل ته nested اف فنکشن وي او بل ته کمپاوند اف فنکشن وته ویل شي نو موږ پرون چې کوم اخیری نمبر فنکشن ډیفاین کو نو هغه سمپل اف فنکشن او یعنی لومبه قسم او دا موږ دا تعریف وکړو چې that kind of f function which is used to simply find one condition at a time no da ite munga aita simple f function wata mungo video a function che at a time sirf yo condition check ki yo shart check ki na aita munga civil issue de ta munga simple f function wata wai ya munga da civil che that kind of f function a function which checks or shows the structure of a function is called f function simple f function a function chaga at a time mata che kam de sirf aur sirf yo shart check ki yo shart uguri o da gene pas mata result rata raki aw ya aga function chaga ماته د اف فنکشن سټرکچر یعنی ساخت را تخی ناغه ته مونږه سمپل اف فنکشن وته وایو تاسو لمه پرونی یو سمپل مثال دل درکو هغه مثال مونږ سره داسې یو چې بھئی دا اف فنکشن به تاسو پیژنې او که چېرته سه فار ایگزامپل دا تاسو نه پیژند نو تاسو ډېر بیا صحیح طریقې سره په دې باندې کار نشئ کولی تاسو ته مو وی چې د مساوي نه پس چې کوم دی مونږه اف ولیکو او بیا دا غینه پس قوس او په قوس کې ما سره دا غینه پس کنډیشن وی او د کنډیشن نه پس کاما او ګوره ما سره ډبل کوټس موږ دغه څه داولی کو اند دین قوس بند بیا یاد ساته تاسو ته ما داموي چې د اف چې کوم د دوا کنډیشن دوه حصے کې دي شي یو به تاسو سره ټرو وی او بل به تاسو سره فالس وی اوس یاد ساته که چرته دا کنډیشن ما سره ټرو شو نو چې د کوما نه بعد د کوما نه پس تاسو لیکلی अब تاسو اتوماتیکلی دربه کی او پرنٹ پې کی دتا ایکسل شیټ کې او کنه چرته سه فار ایگزامپل تاسو چرته فالس ودا شرط ما سره فالس شي نو چې کلم تاسو سره دا شرط چې کوم دی دا فالس شي نو ما ته بد دا نه پرنٹ کړي بلکې ما ته کم ریزلټ راته را کوي فالس راته را کوي بل تاسو ته ما دامو وي د دې اف سټیټمنټ باره کې چې اف کچره ما سره اف فنکشن وی کنډیشن دا غي نه پس کاما که چرته نمبر وی نو بیا خو به زه ډایرکټ دلته کې داسې لیکم او که چرته نمبر نه وی نو زبا ټیکسټ نو لکه زه کوم چې سه فار ایگزامپل اني ټیکسټ نو به زه همیشه د پاره په ډبل کوټس کې بندوم تاسو ته ګورم ما یو سمپل مثال دل درکو او هغه سمپل مثال داو زه صرف د ایج په چې کومه زه کوم چې انټر یور ایج او زه کوم چې دې ځکه ماته رزلټ راته راکا زه در کوم چې اف کچره ما سره وګوره دا ایج کم دی دا سه فار ایگزامپل د 50 یا د او یا نه زیات شو نو ګوره کاما ما ته سره تراکا ما تراکا یو ار ایجټ او نور سره تم راکوا نو ګوره دا عمره ما سره اف فنکشن د څنګه چې تاسو ته ما دا غي غساخت ته خو وګوره دینه د ایریا پورې د تمونګه کنډیشن وتوایو دا زمونږ څه شی دی دا زمونږ کنډیشن دی او دا کنډیشن بیا چې کم دی یا به دا ټرو کیږي
او یا بدا چې کوم دا فالس کیږي اوس که چېرته په C8 سیل کې څوک 10 ولیکي نو د C8 په ځای باندې تاسو کې 10 واچوه ګریټر دین سے فار ایگزامپل 70 نو که چېرې 10 د اویا نه زیات شي ٹھیک ہے نا نو دا کنډیشن وګوره ما سره فالس دی نو دی ما ته انسر څه به راته راکوي فالس به راته راکوي ځکه کنډیشن ما سره ټیک نه دی او که چېرته د C8 کې سے فار ایگزامپل څوک 90 ولیکي نو د C8 په ځای باندې تاسو 90 واچوه 90 is greater than 70 دا کنډیشن ما سره ټرو دی چې کله دا شرط تا سره ټرو شي نو د کاما نه بعد چې تا په دې ډبل کویټس کې دې ځای پورې څه لیکلي अब تاسو له اټومیټیکلی دی درکړي دیٹ از ریلی سمپل ټو لرن اټ نو ګور دا هغه یو اسانه طریقه ده چې موږ دې ځنه اپلای کولی شو اوکے شاباش لیٹس سی پښتو مې غلط وو ها نو دا څه وګوره C8 دا C نمبر کالم په دې 8 رو کې چې سه فار ایگزامپل سو د 70 نه ابو ولیکي نو ماته به یو ار ایجټ او چې د 70 نه کم ولیکي نو هغه ته به چې سوري یا وټ ایور یا فالس به ته داس کوي وګوره زی انټر کومه داسي اوس دا بای ډیفالت چې کله په دې سیل کې سنوي نو د دې ویلیو ما سره 0 دی د وجه نه که زه ورته ورکم چې 90 نو ګوره ما سره کنډیشن ټرو شو تاسو خپل باندې وګورئ کنه که چېرته تاسو د شرط وګورئ تاسو اف یو کم او زه دا شرط زه وګورم داسې وګورئ تاسو ته سنیپ کومه مطلب دا دی چې دا تاسو سره C8 نمبر سیل دی نو وګورئ که چېرته د C8 په ځای باندې تاسو 90 ور واچوئ نو ګورئ 90 is greater than 70 نو که چېرته دا 90 د 70 نه زیات شي نو ماته څوکه ماته ولیکه یو ار ایجټ او که چېرته سه فار ایگزامپل دا 90 د 70 نه زیات نشي کم شي نو ګوره ماته به هلته اټومیټیکلی فالس به راته راکړي اوس دا کنډیشن ما سره ټرو دی نو چې کله دا کنډیشن ما سره ټرو شي نو ګوره هلته انسر ماته څه راکوي یو ار ایجټ او که زه 20 ورته ورکمه اوس کنډیشن ما سره فالس شو غلط شو نو ماته څه راته راکوي ماته وګوره اوس که د C8 په ځای باندې 20 ور واچوئ نو ویشل د اویا نه زیات غلط دی ما سره نو ماته اټومیټیکلی فالس راته راکړه نو که ډېر سبا تاسو دا څوک نه استعمالوي دا صرف ستاسو هغه ABC دی ABC مطلب دا دی چې دا د هغې هغه ساخت دی چې تاسو زده کړه دا څه پروجیکټ څوک نه استعمالوي لکه زه کوم چې اف که چېرې ما سره کنډیشن چې RC تا سره لکه دغه CH یو سیل چې کوم دی که هغه د 50 نه زیات شي یا د 100 نه یا 800 نه نو ته ورته ولیکه یو ار ایجټ او کنی نو دلته کې چې کوم دی فالس نو دا موږ سره ډېر د سمپل اف فنکشن چې کوم دی an example over there simple function example او اوس هغه ته بیا تشریح کومه دا خو زموږ سمپل اف فنکشن و زه اوس راځم دې ځای نه نیسټډ اف ته اوس په پای کې تاسو وایئ ډېر نو دا موږ سره د اف فنکشن یو سمپل مثال و د سمپل اوس راځم نیسټډ اف فنکشن ته وګورئ نیسټډ ډېر زیات استعمالیږي nested if function موږ داسې ویلی شو چې that kind of a function which is used یاد ساتئ which is used to find many conditions two or many condition two which is used to say for example two are more than two conditions at the same time is called nested if function هغه function the simple if the if function هغه قسم چې هغه موږ څه لپاره استعمالو چې موږ دې لپاره استعمالو چې بھئی at a time دوه کنډیشن یا د دوه نه زیات کنډیشن چیک کی نو دغه تاسو کې موږ څه ویلی شو دا ته موږ nested if function و تاسو کې ویلی شي ګوره یو مثال تاسو له درکما اوس کچرته زه nested if دا کومه نو دای کنډیشن موږ سره څنګه ګوره کچره تاسو اف کچره موږ سره کنډیشن وګوره د کنډیشن کومه یو ډبل کوټس کومه او دغه سی بیا ډبل کوټس اوس کچرته ما سره سه فار ایگزامپل یو کنډیشن به ټرو وي او یا به کنډیشن ما سره فالس وي کچرته ما سره کنډیشن ټرو شو د برازي او دلته دا پارت 1 یعنی دا P1 به ماته چې د کې تاسو لیکلي अब ماته راکړي ک کنډیشن فالس شو د بده پورشن ترازی
او چې تا دې ځای کې څه لیکلي اټومیټیکلي هغه به تاسو له درکوي. نو ګورئ دا زما کنډیشن نمبر 1 شو، دا زما کنډیشن نمبر 2 شو. نو داسې اف فنکشن چې هغه ایټ ا ټایم دوه کنډیشن چیک کوي یا د دوه نه زیات چیک کوي، نو دا قسمه اف فنکشن ته مونږ اصل کې څه ویلی شو؟ نیسټډ اف فنکشن ورته اصل کې ویلی شو. وګورئ که چېرې زه دې ځای نه تاسو له یو مثال درکمه، لکه څنګه چې تاسو ولیکو انټر یور ایج ما ورته ورکړه، نو څه دې ځای کې اوس دلته ریزلټ ورته ورکوم داسې زه ورکوم چې اف که چېرې ما سره وګورئ دا کنډیشن دا شرط چې کومه دې ځای نه که چېرې دا د 50 نه زیات شي نو ما ته ولیکه یو آر ایجډ، او که چېرې د 50 نه کم شي نو د فالس په ځای باندې د هغې ته څه ټیکسټ ورکوم. زه ورکوم چې say for example you are young yet. وګورئ any کنډیشن تاسو دې له یو ټیکسټ ورته لیکلی شي. نو چې کله تاسو انټر کې نو ګورئ 0 دی نو ما ته وي you are young، او که چېرته زه ورته ورکړم چې say for example say 90 انټر مې کړو نو ما ته وي you are aged، او که زه ورته ورکړم چې say for example 30 او دا مې انټر کړو نو ما ته څه وایي you are young. نو اوس ما ته فالس نه راکوي اصل کې دا فالس په ځای ما سره راوستل، ما اصل کې یو ټیکسټ راوسته، نو هغه فنکشن وګورئ اوس ما سره کنډیشن فالس دی. تاسو دې سنیپ ته وګورئ که نه ډېر په اسانه به تاسو په دې سنیپ سره پیښ یې ډېر وګورئ داسې ګورئ په دې ځای کې اوس ما سره د دې C18 په ځای باندې 30 ور واچوه، نو ما ورته ولیکل چې بھائی 30 is greater than 50. نو څومره دا کنډیشن ما سره فالس دی. چې کله فالس شو نو دی به اخیری ته رادانګي که نه، اخیری چې کوم ډبل کویټس کې تاسو اغستی نو دا زما پارت 2 دی، دا به اټومیټیکلی ما ته راکوي داسې. او که چېرته زه ورکړم چې say for example 90 نو 90 is greater than 50 بالکل صحیح دی، نو دی به دې سایډ ته رودانګي او چې په دې کې تاسو لیکلي अब تاسو له اټومیټیکلی دله درکي. نو مطلب مې دا دی چې دا د هغې یو اسانه طریقه ده، یو آسان میتډ دی. نو که دې له زه ګورې 90 ورکوم نو ما ته اټومیټیکلی هغه راته پراپر انسر راته راکوي. او ستاسو ټوټل پروجیکټس چې کوم دی یاد ساتئ په د اف فنکشن باندې دی ډېر. نو ګورئ چې کله تاسو یو کنډیشن چې کوئ که نه نو اف که چېرې تا سره any کنډیشن وي any سیل وي greater than say for example 50 نو ما ته راکړي you are aged، او که ني نو ته لیکي چې you are young yet. وګوره any ټیکسټ تاسو لیکلی شي. یو بل اگزامپل پې وګورئ لکه څنګه چې تاسو سره ډیټیل مارک سرټیفیکیټ وي که نه ټرانسکرپټ تاسو سره چی لکه څنګه چې د سټوډنټ نیم وي دا say for example obtain marks حاصل کردا نمبر وي ټوټل مارکس وي پرسنټیج وي او دا سه رزلټ دی داغه. نو ګورئ لکه زه یو څو نومونه داسې لیکم زه صرف د هغوی نمبر روباسم داسې وګورئ لک لایک دس ٹھیک ہے نا. نو زه داغه نمبر جوړ کوم اوورال ټوټل نمبر دی 300 ټوټل نمبر دی سه هم د دې دې کې نمبر جو ته اډ کوما وګورئ داسې او د پکې واغسته 300 500 200 600 داسې 900 وردا نمبر یو کس غستی دی یو سلو دیر شی پکې واغسته یا دا اوس پرسنټیج څنګه معلومیږي how to find percentage فیصدی به څنګه معلومو. نو زه به داسې کار وکړم چې د ټوټل دا کم حاصل کړ دا نمبر چې کوم دی هغې له به په سلو کې ضرب ورکې او په ټوټل باندې به تقسیم کې تاسو. نو چې کله ستاسو کم دا حاصل کړ دا نمبر دی دا په سلو کې ضرب ورکې او په ټوټل باندې تقسیم کې. نو چې کله تاسو انټر کې نو ګوره تاسو له چې کوم دی پرسنټیج ډېر په اسانه سره راوویسته او ګوره په دې نورو ټولو باندې ډرایک که داسې بیا دلته راشه او دا اشاریه فګر دې ځای نه ختم کا. نو ګوره پرسنټیج یې ما ته اټومیټیکلی راته راکړه. سو ګوره زه ورته ډېر صحیح طریقې سره ویلی شم چې بی رزلټ اف که چېرې ما سره دا پرسنټیج دا زیات شي د 30 نه نو ما ته څوکه پاس کراته او که چېرته دا پرسنټیج د 30 نه کم شي نو څه کراته فیل یې کراته ډېر داسې. نو ګوره د ایټ ا ټایم دوه کنډیشن چیک کوي ما ته. نو هغه اف فنکشن چې هغه ما ته ایټ ا ټایم دوه یا د دوه نه زیات کنډیشن چیک کوي نو هغې ته مونږ اصل کې څه ورته ویلی شو هغې ته مونږ نیسټډ اف فنکشن ورته وایو. انټر یې کا ګوره په دې نورو باندې ټولو باندې ډرایک کړه ډېر داسې چې کوم کسان فیل دي به فیلي چې کوم کسان پاسي به پاسي. اوس دې پاس ولې دی ځکه 47 د دې په ځای باندې تاسو 47 واچوئ که نه 47 is greater than 33 47 چې کوم دی د 30 نه زیات دی نو ځکه زما کنډیشن ټرو شو نو هغه ما ته دا انسر راته راکړه. که چېرې تاسو say for example وګوره دې فیل ولې دی هلته کې 40 وي د 30 نه زیات دی غلط دی که
true دی فالس دی فالس دی ما سره نو ما ته الته سره ترا کوي الته اتوماتیکلی ما ته فیل را ترا کوي نو ګوري اول مونږه پرسنټیج روباسو چې کلم پرسنټ روباسو نه پرسنټ دا غي د لپاره موږ سره فارمولا څه ده چې دا اوبټین سیل چې کم دی د له پسلو کې ضرب ورکا او دا په ټوټل نمبر باندې تقسیم کا نو تاسو ته اتوماتیکلی پرسنټیج د سره روزي او که تاسو ریزلټ روباسه نو زه ته څنګه کومه اف کچره ما سره پرسنټ سیل is greater than 33 then ما ته سوکا ما ته پاس کا یا ما ته فیل را ترا کړي پاس ٹھیک ہے نا پاس نو یا ما ته څه کراتا فیل کراتا پاس نو ګورا نو دا غي د لارې نه مونږ دا طریقو دا هر ساغستی شو دلته we can take that مطلب دا دی کچره ما سره پرسنټیج دا 3 نه زیات شي نو ما سره پاس کو کني ماته فیل کا اوس په دغه ډېر مونږ ګریډ څنګه اخلو اوس ګریډ چې دا ګریډ A دی دا ګریډ B دی وغیرہ وغیرہ نو د ګریډ د لپاره به تاسو به یو لینتي سټیټمنټ دی اب تاسو ایډ کوئ د ګریډ د لپاره دا موږ سره نسټډ فنکشن دی چې بھئی اف کچره ما سره عمدا پرسنټیج دا سیل کدا چرته دا 59 نه زیات شي نو ما ته A ګریډ راته راکا بیا نه کچرته عمدا یو دا زیات شي ما سره د 49 نه نو ما ته B ګریډ راته راکا اف کچره سے فار ایگزامپل عمدا سے فار ایگزامپل 39 نه زیات شو نو ما ته C ګریډ راته راکا او کني نو ما ته D ګریډ راته راکا وګوره لاست ان کې کنوي کدی یو سره میچ نه کوي نو ما ته D ګریډ یا پور سټوډنټ وته لیکا سکتے پور سټوډنټ ٹھیک ہے نا کله اخر کې قوسونه بندوي او کنه بندوي تاسو اٹ ډزنٹ میټر وګوره انټر کدا سي بس صرف دا یو یس پدنو غواړي اینڈ دین گو وګوره دا C ګریډ دی اصل کې ډیر پخپلې تاسو ته خو بس اوس وګوره C ګریډ وګوره 47 is greater than 59 ٹھیک ٹھیک غلط دی ها سوچو کې دا غلط ته نو دې سره A ګریډ نشي راتلې 47 is greater than 49 غلط ته نشي کېدی 47 is greater than 39 true ولې اوسل وخت د 350 نه زیات نه دي 350 کو 3 نه وي نه زیات نه دي نه دیش نه زیات نه دي نو دلته کې موږ سره دا کنډیشن سکیږي دا ټرو دی نو چې کم چا سره میچ کی بس هغه سره خوا کې چې سي هغه وته ورکی دا C ګریډ دی دا B ګریډ ولې دی 15 greater than 59 دا ټیک ټیک غلط دی غلط ته نشي کېدی 59 is greater than 59 نه شپېته د 59 نه زیات راسي نو دې سره خو نشي کېدی 59 is greater than 49 صحیح دی نو ماته اتوماتیکلی هغه سره خوا کې سي B بس B راته راکړي پور ولې دی 24 د 500 نه زیات دی 590 د 59 نه 49 نه زیات دی نه 39 نه زیات دی نه بچ اخیری چې چا سره میچ نشي دا پور دی ها بالکل بس دا نه دی ډیر موږ سره A ګریډ ولې دی وګوره 71 is greater than 59 صحیح دی کنه اور کیا بات دی ہوئی ہاں پکڑے گئے نا 79 is greater than 59 چپ بلکسنا وہی 79 is greater than 59 79 زیاد تھے 71 is greater than 59 چپ 71 is greater than 59 71 زیاد تھے نو اوس دا کنډیشن دا زه ټرو دی که فالس دی چوب بل کس بنوي ډیر بل کس نه بیا راځم تاسو نه تاسو کوم یو من هر یو کس راځم چې سونه پېښ شوی دا کس دا کنډیشن اوس ټرو دی که کله دې په ځای 71 ولګوما نو ته دې شرط وګورئ چې دا ټرو دی که فالس دی ها یا به ټرو استاد یا به فالس استاد ټرو دی اف کورس 71 is greater than 50 بالکل صحیح دی نو مال به دې سره کوي بس نور سره د سکار نشته بس دې مال A ګریډ راځي هم په دغه شرط سره چې کوم دی دا ګریډ روباسي او موږ ته یو پراپر انسر راته راکړي
چې کلم تاسو ګریډ روباسئ که نه نو د هغې دپاره اف که چېرې ما سره پرسنټ سیل greater than say for example د هر نمبر نه تاسو شروع کولی شئ که نو A ګریډ راته راکړه که چېرې say for example همدغه PC ښه پرسنټ سیل که چېرې دا ما سره say for example د 59 نه دغه شي نو ما ته څه راته راکړه جسټ B ګریډ راته راکړه F که چېرې ما سره همدغه PC پرسنټ سیل دا چېرته say for example د 49 نه say for example above راشي نو ما ته B ګریډ راکړه C ګریډ راکړه otherwise به ته د سولي کا say poor student به ته ولیکه ډېر داسې نو ګورئ دا موږ سره د هغې سټیټمنټ دی د ګریډ سټیټمنټ موږ سره اصل کې دا دی نو ګورئ دا above چې کوم دی دا موږ سره nested if function دی اصل کې دا برني چې څومره دي که نه دا یا دوه کنډیشن چک کوي یا د دوه نه زیات کنډیشن چک کوي نو ځکه دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ nested if function ورته اصل کې ویلی شو اوس بس تاسو نه یو څو کوېسچن پکې وکړم چې کم کس ډېر زیات دی شوي دی ٹھیک ہے نا اوس آسان شو کنه تاسو ته ا پیس اف کیک مې که تاسو ته ګورئ ښه اوس به تاسو اټومیټیکلی ماله به ډایرکټ انسر راکوي ما ته پته لګي ګورئ ښه زه انسر در کوم چا نه کوم پلیز هغه به راته انسر راته راکوي که زه جلال آباد لیکم چې ماته لیکي یو ار فرام جلال آباد او که زه کابل لیکم چې ماته لیکي یو ار فرام کابل دا دوه سټیز دي لکه سه ټایپ سټي نیم چې څنګه ولیکم چې دلته ولیکم سه کابل دلته ماته لیکي کابل از ا کولډ پلیس ان افغانستان لکه ډکشنري په شکل یا دلته ولیکم چې سه فار ایگزامپل any word او دما داغی میننگ یا زوری کم چه جلال آباد is a greenish city of Afghanistan greenish ده کنه کنه بلدا سیٹی شتا ها شین اچھا شاباش څنګه به کومه دا به ما ته څوک وایي گیم کھیلتا ہوں آپ کے ساتھ نا chocolate in the dish how many chocolate do you wish ارے یہ تو آپ کہنا ما تو اجزاء قصر اها شاباش مساوي اف ها قوس شروع بس تفريد باس chocolate in the dish how many chocolate do you wish توپے والا بالکل شاباش چې جلال آباد دې زه کولی کوم چې ما ته ولیکي جلال آباد is a warm place یا خپل څه ټیکس ولیکم او چې کابل ولیکم جلال آباد کابل is a cold place کاما نه اول بسو کما اپو مساوي اف شاباش شاباش کابل لکه اول دغه سیل به انتخاب کوم شاباش زم د سره هیلپ کوم کابل ور کوم شاباش ډبل کوټس کې بندوي ښا بیا سو کما کاما استاد مطلب کاما Kabul is a cold place او کنوی جلال آباد کینا وګوره سونه سمپل جلال آباد is a warm place warm چیزی تو ٹھیک ہے نا warm place it's a وګوره داس انټر کا وګوره جلال آباد is a warm place کابل وګوره انسر ما سره بالکل ټیک راغی دونه تکړه سټوډنټ دی بل درازم chocolate in the dish how many chocolate do you wish یو کس ته داغه معاش ته سیلری که چېرته د زرو نه داغه معاش زیاتیږي چې
0% پا باندې ټیکس خېږي او چې کم د زرو نه کمیږي چې لس پرسنټ د ټیکس په خېږي ډېر او زه به ولیکم چې ټیکس مساوي اف که چېرته دا سل پرسنټ وایي کوم ځای کې دا سل هغه پرسنټیج به څه بل لاړه is greater than شاباس greater than 1000 شاباس چې زرو نه زیات چې نو څوک راته 20% راته راکړه ګوره څونه آسان او چې نوي که کم شي نو 10% راته راکړه بس څومره دي آیډیا صرف در مې کړی تا اوس دا پرسنټیج ښودل دي که نه نو زه به هلته کې جنرل نه بلکې پرسنټیج ته به راشم داسې 10% ته ما سره کړه نو باید چې ما ته 10% راته وښیي اوس زه ورکوم سې فار ایگزامپل ښه عدد زرو نه چې زیات شي که نه چې مساوي شي یا زیات شي نو تاسو به دا مساوي او دا زیات داسې ورکوئ چې د زرو نه زیات شي یا د زرو برابر شي اصل کې ډېر نو دا به انټر کې داسې نو ګوره 0% یې ما ته راکړه او چې کله سې فار ایگزامپل سې 900 شي زرو نه کم دی نو ما لکه څومره راکوي 10% به راته راکوي وګوره څومره ایزي میتھډ سره دا ګوره دقسې به یو سوال تاسو نه کېږي ډېر چې کله هم تاسو نه څنګه سوال وشي همقسې به تاسو ورته جواب ورکوئ او د هغې دپاره دا پراپر سلیوشن دی ستاسو په ذهن کې داسې یو کوېسچن یو معنی په دې کې کولی شي داسې یو آیډیا یي ستاسو په ذهن کې and I can check that شاباس او هغه ډپریسیشن فاینانشل فنکشن کې شته ډي بي جي ډي بي او پیډ چنی اغسته ان پیډ بالکل ګور هغه بیا موږ نیسټډ سره هغه موږ سره کمپاوند سره راځي زه بیا سلیکټ منشن کم دتا لکه نیم د سیلری دا او چې کم د سټیټس چې دا غس د کنه دا غس دی زه ته لیکم چې اف کچره ما سره وګورئ سمپل شاباس وګورئ کچره دا ما سره خالی شي نو ما ته لیکه څه ان پیډ او چې خالی نشي نو پیډ آسان ڈبل کویٹس خالی د پاره استعمالیږي اوس وګوره انټر کا په نورو باندې ډریګ کدا سي زه در کوم چې سه فار ایگزامپل احمد سیلری واغستا پیډ سجاد سیلری واغستا دا پیډ وینا غستا ان پیډ ٹھیک ہے نا کم کسانو فی ور کړی دی پیډ چې کم نه ان پیډ وره څومره آسان میتھډ سره دا سولوشن مونږ دلته راوست داسې اف کچره داسل خالی شنو ان پیډ ولیکو چې خالی نه چې سپکی ولیکو نو سولیکا پیډ ٹھیک ہے نا دا تاسو دا فورمز لیدلی دي کنه فورمز چې لیکلي نیم د لیکلي چې سه فار ایگزامپل fill the form and don't leave any empty cell دا قصې لیکلي نوٹ کې name ورکړي salary ورکړي address ورکړي داسې او بیا تاسو ته کوم دی fill yes or not دلته ورکړي say for example if کچره ما سره دا cell چې کوم دی په دې کې څوک ولیکي خالی نو ما ته ولیکه not filled او کچره yes filled وګوره داسې در کوم say احمد سجاد نور کمال نور ارسشته ما سره راغی خو به دغه یو فیلډ چې پاتې کیږي ما ته اتوماتیکلی دی ایرر راته راکوي بس ورې په دې ټولو باندې ډریګ کدا سي دا ټول یس فیلډ یو کس پکې نوم نه دی لیکلی ناٹ فیلډ هلته به اتوماتیکلی ما سره انسر راسي دا ټول ستا چې کوم دی ډېر دا په دې کنډیشنز باندې کیږي ستاسو د ایکسل ټوټل مجموع چې کوم دی هغه هم په دې فنکشن باندې کیږي تاسو تر څو پورې چې تاسو دا فنکشن نه زده کړئ تر هغې پورې ډېر تاسو مخکې په دې باندې نه شئ یو کین ناٹ ډیټرمن سبا به تاسو دغسې یو کس کوېسچن کوي هغه به ته ډېر تاسو سالو کوئ د هغې سلیوشن به تاسو روباسئ او د اف نه بغیر چې کوم دی دا کارونه نه کېږي موږ سره اټ از امپاسبل ټو گو دیر دا نه شي کېږي موږ سره اصل کې ډېر صحیح شو که نه نو دا موږ سره ډېر د اف فنکشن کار شو
इंशाल्लाह सबा तबा कंपाउंड एफ फंक्शन शुरू को چې بس تاسو دا ټاپک ختم شي and then we will going toward financial functions to go attendance والا بس به کو بس یو کنه